دا په پزه کې چې غږیږي ذهن یې وړوکی پاتې شوی، یعنې خپله 9 کلنه ده لیکن دې دا خوی خواص خاصیت یې داسې ده لکه د 4 کلن یا 5 کلن ماشومه چې در سره غږیږي. قد یې جګ شوی لیکن ذهن چې ده دا ډېر کمزوری دی، لکه اوس چې نوي خبرې زده کوي 2 کرته 3 کرته ورته که خبر تکرار نه کړي ذهن کې نه کېږي. ما که دغه یو مهرباني وکوئ چې که په دین کې داسې چل وکړي د زړه سره یو 2 ډبرې به راواخلي، 2 ډبرې پاکې ډبرې، او په دې باندې یو څو آیاتونه دي هغه غالبا ما په یو دم کې ښودلي دي. یو په 14مه سپاره سورة طه کې دا ځای ربي زدني علما، دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه دعا ده چې رب ورته ویلي و چې دا دعا کوه. رب جل وعلا په قرآن کې ورته ویلي چې ای د ما پیغمبره دا دعا کوه. دا د حافظې د قوي کېدا دپاره او د ژبې دپاره ډېر مهم یو ده. او بل د موسی علیه السلام دعا ده. موسی علیه السلام سورة مریم غم سورة طه ده ان شاء الله، او سورة طه ده موسی علیه السلام دعا ده. دام ډېر مهمه دعا ده، ډېره مهمه دعا ده. نو بیا کله وخت کې دا د بچي ژبه مو داسې نیسي، د بچي ژبه مو داسې په یو کالي سره داسې رانیسي، داسې چې ښویېږي نه، ودرېدل داسې بلکل داسې ژبه مو داسې ونیدله. بیا یو دا یوه ډبره لاندې کړي، بله ډبره ورباندې برسېره کړي. دا د ډبرې کوم شرعي حیثیت نشته، دا تجربه زه در سره شریکوم نه. کومه تجربه چې په ژوند کې وي نو چا کړي وي او هغې نتیجه ورکړې وي، دا د شریعت خلاف نه وي. دا دم خو شرعي دم ده، قرآني ده، خو لیکن دا تجربه هسې بعضې نورې تجربې هم شته، ما په بعضې ویډیوګانو کې ښودلي هم دي. نو هغه 2 ډبرې د دې ماشومې په ژبه باندې تر څو چې مو وس کېږي داسې نه وي درنه تېرې نه کړي نه، نو په هغه ژبه باندې له دواړو طرفونو د ژبې داسې نیسي او دا ژبه باندې داسې موښیه تر یو څو ورځو پورې دغه دعاګانې ورته کوي او په دغه شکل باندې دا تکرار هم کړي. او که کله وخت کې د یو بل دم دغه دم ما په دې ټیک ټاک ویډیوګانو کې ښودلی ده، په یوټیوب پاڼه کې هم غالبا شته. هغه دم هم ډېر ضروري دم ده. هغه د دم په وخت کې له دوی سره تاسو باید قصدن یو 15 دقیقې خبرې وکړئ، خو تر 15 دقیقو پورې تاسو د دوی ژبه دا پزه بندوي، دا پزه بندوي په دغه ځای کې چې تر څو دوی ته تکلیف پیدا شي او دوی خبرې ونه کړي په پزه کې. دغه پزه نه ده، هغه یو قسم کالی چې ورباندې ځوړندوي داسې چینګک راځي. بلکل هغه په دې ځای کې دلته داسې وربدوي. کله چې دلته پزه بده شوه نو د دوی هغه حروفونه هلته ژبې ته رانقل کېږي. کله چې ژبې ته رانقل شول نو په دې تجربې سره به انشاءالله د دوی په دې ژبه کې او په خبرو کې ډېره اسانتیا پیدا شي. صحیح ده؟ خدای دې عزتمن که. آیات شریف خو په سورة طه کې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. دا واحلل عقدة من لساني يفقه قولي دا تکرار وایست، ډېرې ورباندې وایست، خپله یې وایسته، په دوی باندې یې وایست. او بیا د سورة طه په اخري آیاتونو کې، اخري خو نه دي، په اخري صفحې نه یو صفحه مخکې وقل رب زدني علما. نو ربي زدني علما دا مازې دعا نه ده، ده وقل الله ورته وایي رسول الله ته چې ای د ما پیغمبره وایه ربي ای رب دې ما زدني علما، ما ته علم او علم کې زیاتوالی پوهه را نصیب کړي. ډېره د حافظې دپاره او د دې تر څنګ یو 3 نومونه د اسماء الحسنه په دې کې ډېره لویه ګټه ده. ځکه الله جل وعلا وایي ولله الاسماء الحسنه فادعوه بها یا قوي یا عزیز، یا قوي یا عزیز. تاسې څومره مو ویل نو ورباندې وایاست، ښه دوی ته مو وایاست، تاسې مو وایاست او تاسې هم ورباندې وایاست. صحیح ده؟ ډېره مننه قاري صاحب، خدای دې ګل ګلزار لره خیر وسي. زه به دا کار وکړم. ما د بعضو د خلکو د البته زه عقیده نه لرم په دې د خلکو په خبرونه، داسې د خلکو چا راته وویلې چې که کوم ښه ملا سره وغږېږي چې په دې نه جنیات نه ناست، نو خپله زه تجربه هم نه لرم او عقیده هم نه لرم. داسې مسأله نشته. داسې ماشومان وي کله کله، ما خپله بچي ده الحمدلله، هغه تقریبا د 8 کلو ده، نو هغوی هم دا تکلیف درلودل، خو اوس الحمدلله نشته د خدای په فضل سره. دا د زړه د اطمینان دپاره دا خبره درته کوم، چونکې هغه هم دغه بعضې شیان ما خپله له هغې بچي سره هم کړي دي، خو اوس ښه ده الحمدلله ثم الحمدلله.
نو ان شاء الله تاسو یې تجربه کړئ. امید سه الله جل وعلا تعالی دې عاجلا غیر عاجل شفا ور نصیب کړي. خدای دې عزت وکړه. دا کم دوستان چې در سره ناست دي خدای دې دوی ته اجرونه ورکړي. خالد دوه پوښتنې لرم. هغه د یو دا د قاري صاحب چې حضرت ابو حنیفه دا په قوم چې شی و په قوم نه اصل دی تاجکو د کابل ده او بیا د پلار د نیکه عراق ته کډه کړې ده او پلار د بیا په عراق کې پیدا شوی ده. امام صاحب خپل په عراق کې پیدا شوی ده لیکن اصل دی سده اصل زبانی او خاندانی دی کابل د تاجک ده. اوس داسې کوم ما دې نه ډېر تحقیق وکړم ما داسې سند پیدا نه شو چې ثابت کړي چې په دغه ځای کې پیدا شوی یا په دغه کتاب کې دقیق سته دا په سیر اعلام النبلاء کې سته په ډېر د تاریخ په کتابونو کې سته. سیر اعلام النبلاء کې امام ذهبي رحمه الله دا په کتاب نه ده کې دې کتاب کې نو دا په ډېر لوی کتابونه دي ښه سته په کتابونو کې سته په بعضې نورو کتابونو کې سته په دې کتاب کې مسته الاصابه فی تمییز الصحابه خپل د امام صاحب په مناقب باندې ډېر کتابونه لیکلی شوي دي. هر امام په اړه هر امام خپل مناقب لري. اهل سنت والجماعت الحمدلله ډېر امامان لري. بیا دا مشهوره څلورو مذاهبو خاوندان چې دي